अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास दोस्तانو अल्लाह ताला देव की چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د میګر پر رابطه باندې ده دوستانو اول میګر څه ته ویل کیږي دوهم میګر په څو ډول دي او دریم میګر د څه لپاره استعماليږي دوستانو راځو اول میګر څه ته ویل کیږي میګر یو برېښنایي چیک ټیسټ آله ده چې د دې په واسطه باندې منګ د موټر یا د کیبل ریزسټنس یا انسولیشن هغه معلومولی شو دوستانو عموما میګر ته انسولیشن ټیسټر او یا ریزسټنس ټیسټر هم ویل کیږي دوستانو راځو دویم سوال ته چې میګر په څو ډول دي عموما دوستانو میګر په دوه ډول دي یو ته وایي انالاګ میګر او بل ته وایي ډیجیټل میګر دوستانو انالاګ میګر هغه میګر دی چې د لاس په واسطه د هندل په واسطه باندې دوستانو منګه د کیبل او یا د موټر ریزسټنس یا انسولیشن هغه پرې معلومولی شو دوستانو دریم سوال دا دی او د څه لپاره استعمالیږي عموما دوستانو میګرې د موټرو یا د کیبلو چې په ځمکه کې پټې تیرې شوي وي د هغې د انسولیشن یا د موټر د ویرنګ د وینډنګ د هغې د ریزسټنس د معلومولو لپاره دوستانو هغه مونږه استعمالو دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع هم دومره وه که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ دوستانو او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو در سره لایک کړئ د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.